اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنده کوونکو د یو نوي درس سره ستاسو په حضور کې یم. د درس موضوع ده د مکعب مستطیل مساحت او حجم. مکعب مستطیل هغه شپږ وجهي منظم هندسي شکل دی چې شپږ واړه وجه یې مستطیلونه وي او زاویې قایمې وي. د وجهو څخه مقصد سطح یا مخونه. دلته موږ په دې موضوع کې د مکعب مستطیل د جانبي سطحو مساحت پیدا کوو، د قاعدو مساحت، کودي مساحت او حجم دغه ټول پیدا کوو. د دې لپاره چې دغه په اسانۍ پیدا کړو ښه ده چې موږ د مکعب مستطیل شکل ولرو. دلته موږ یو ټکی په پام کې نیسو چې ټاکلې فاصله ولري دې ځای څخه. هر څومره فاصله چې دلته ولري هغومره فاصله د بل ټکي لپاره دلته بهر په پام کې نیسو. هر څومره فاصله چې دلته لري همدومره فاصله دلته پام کې نیسو. دلته هم همدغسې په ترتیب سره دغه ټکي سره نښلوو تر څو یو بل مستطیل دلته رامنځته شي. دغسې اوس دغه برخې سره نښلوو. دغه شکل چې رامنځته شو دې ته څه وایو؟ مکعب مستطیل. که دې ته نومونه ورکړو A B C D. A زبر، B زبر، C زبر، B زبر. که دلته مو اوږدوالی په L سره وښیو، جګوالی په H سره وښیو، پلنوالی په W سره وښیو. په یاد ولرئ په مکعب مستطیل کې دوه په دوه مخامخ مستطیلونه سره موازي اوسئ. بله دا چې که موږ د مستطیل مساحت پیدا کوو د هغې دوه غیر موازي زولې سره ضرب کوو، یعنې یوه زوله د اوږدوالي بله زوله یې د پلنوالي. اوس په دغه ځای کې تاسې دې ته متوجه شئ چې دغه ډي سي زوله د ډي زبر سی زبر زولې سره موازي او مساوي ده. ډي سي زوله د ای بي زولې سره هم موازي او مساوي ده. همدغه شان ډي زبر سی زبر زوله د ای زبر بي زبر زولې سره هم موازي او مساوي ده. معنا دا چې د دغو ټوټه خطونو اوږدوالی هم د ال په اندازه دی. همدغه شان سی سی زبر د ډي زبر سره یو شان اوږدوالی لري. دغه د دې سره یو شان اوږدوالی لري. دا بیا د دې سره یو شان اوږدوالی لري. یعنې د ټولو اوږدوالی د ډولې په اندازه شو. همدغه شان ای ډي اوږدوالی چې په ایچ سره نومولی دی دا خط د ای زبر ډي زبر سره موازي او مساوي دی، نو د دې اوږدوالی هم د ایچ په اندازه دی. ای ډي د بي سي سره موازي او مساوي دی، نو د دې اوږدوالی هم د ایچ په اندازه شو. ای زبر ډي زبر د بي زبر سی زبر سره موازي او مساوي دی، نو د دې اوږدوالی هم د ایچ په اندازه سره شو. دې ته باید تاسې متوجه وئ. اوس دا چې دلته موږ په دې پوه شو چې جانبي سطحې په څه معنا، قاعدې په څه معنا. دغه پورته مستطیل او ښکته مستطیل دغه د مکعب مستطیل قاعدې بلل کېږي او نوره ګرچاپېر څلور سطحې چې دي هغې ته یې جانبي سطح ویل کېږي. که موږ د جانبي سطحو مساحت پیدا کوو دلته خو دوه په دوه مخامخ مستطیلونه سره مساوي دي او موازي دي، نو د یو مستطیل مساحت چې پیدا کړو په دوه کې ضربوو، ځکه دوه مستطیلونه دي او مستطیلونه یو شان دي، نو په لنډ ډول د یو مستطیل مساحت په دوو کې ضربوو.
همدغه شان ای خواته مستطیل دې خواته مستطیل هم سره موازي او مستوي دي، نو د یو مستطیل مساحت چې پیدا کړو هغه هم په دوو کې ضربوو، او دا چې ټول سره جمع کړو هغه بیا د مقام مستطیل د جانبي سطحو مساحت بلل کېږي. که موږ په عموما کې د جانبي سطحو مساحت لپاره د ستوري څخه کار واخلو نو کولی شو ولیکو. د دې مستطیل مساحت یعنی ای زبر ډي ډي زبر H ضرب W دا دوه غیر موازي زولې دي. H ضرب W دا چې دا مستطیل د دې سره موازي او مساوي دی، نو د دې مساحت هم H ضرب W کېږي. نو په لنډه ډول موږ کولی شو دوه چندې ولیکو، یعنې دوه H ضرب W جمع ای خواته مستطیل او د خواته مستطیل. اوس په دې فکر کوو د ABCD مستطیل دوه غیر موازي زولې HL کېږي. اوس دې خواته مستطیل چې د هغه هم د هغې سره موازي او مساوي دی، نو د دې مستطیل مساحت به هم H ضرب L وي. نو په لنډ ډول دا هم دوه چنده لیکو، یعنې دوه H ضرب L یا HL. دغه په لنډ ډول موږ داسې هم کولی شو ولیکو، که دوه مشترک کړو داسې لیکلی شو چې دوه کوشیرو HW جمع HL. دغه د مقام مستطیل د جانبي سطحو مساحت فرمول شو. ښه، که موږ د مقام مستطیل د قاعدو مساحت په B سره وښیو، د قاعدې مساحت دوه غیر موازي زولې، یوه ډي ډي زبر زوله ده، بله ډي سي زوله ده. د ډي سي زوله اوږدوالی L دی، د ډي ډي زبر زوله اوږدوالی W دی. دا چې دا مستطیل د دې سره موازي او مساوي دی، نو د دې مساحت به هم L ضرب W وي. نو د قاعدو مساحت په لنډ ډول موږ کولی شو ولیکو چې دوه L ضرب W داسې. ښه، تاسو ته مخکې یادونه کړې وه چې که موږ د مقام مستطیل د جانبي سطحو مساحت او د قاعدو مساحت که سره جمع کړو، د دې څخه کلي مساحت لاسته راځي. کلي مساحت که په A سره وښیو، کلي مساحت که په A سره وښیو نو A مساوي S جمع B. A مساوي د S اندازه څومره ده؟ دغه ده، دوه کوشیرو HW جمع HL قوس بند جمع B. B قیمت څو دی؟ یا اندازه دوه LW. که دا لږ نوره هم ساده کړو، دوه پکې مشترک نیسو، دوه کوشیرو HW جمع HL جمع LW. د دې فرمول په مرسته موږ کولی شو د مقام مستطیل کلي مساحت وټاکو. ښه، راځو حجم ته. د حجم ټاکنې لپاره د مقام مستطیل یوه زوله د اوږدوالي څخه ټاکو، بله زوله د پلنوالي څخه ټاکو، او بله زوله د لوړوالي څخه ټاکو. که موږ حجم په وي سره وښیو نو کولی شو داسې ولیکو چې H ضرب L ضرب W. په دې فرمول سره موږ کولی شو د مقام مستطیل څه شی وټاکو؟ حجم وټاکو. ښه ګران زده کوونکو، دغه درس دی همدلته بس وي. په راتلونکي درس کې به د دې فرمولونو په مرسته څه ډول کولی شو مثالونه حل کړو، په دې باندې به تاسو ته خبرې کوم. بیا چې د دغسې یو درس سره حاضرېږم، بیا الله پامان.